Number 1. Essential. Essential. ضروري. Afraid. ویریدلی یا ډار شوی. Afraid. Attack. حمله کول یا برید کول. Attack. Finally. بالاخره یا په آخر کې. Finally. Safe. محفوظ. Safe. محفوظ. Well. سا. Well. سا. Bottom. لاندې یا بیخ. Bottom. Arrive. Arrive. را رسیدل. Agree. موافقېدل. Agree. Clever. هوښیار یا چالاکه. Clever. Hunt. ښکار کول. Hunt. Lot. Lot. ځای او بله معنی دی زیات حمل کېږي یا ډېر. Medal. Medal. منځ. Pleased. Pleased. خوشحاله. Trick. چل یا دوکه ورکول. Trick. Reply. ځواب ورکول. Reply. Promise. Promise. ژمنه کول یا وعده کول. Moment. Moment. لحظه شیبه. Meeting. Meeting. ملاقات یا غونډه. Get to. Get to. رسیدل. Fall. Fall. احمق. Sling shot. لینده. Sling shot. So on. وغیره یا ټکی ټکی موږ وایو چې همداسې نور. د دې لپاره په انګلیسي کې استعمالیږي so on او بل لغت د دې لپاره استعمالیږي etc یا etc. 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 Quite well. ډېر ښه. Quite well. Same way. په یوه طریقه یا یو ډول. Same way. Back. شاته او back بله معنی ده ملا ته حمل کېږي. Back. Look far. ګرځېدل په لټه کې کول یا لټون کول. Look far. Spider. ویروس. Spider. ویروس. Cage. قفس. Cage. Come out. Come out. د باندې راوتل. Jump. ټوپ وهل. Jump. ټوپ وهل. Great. ډېر ښه. Great. Superb. ډېر ښه. Superb. دا هم د ډېر ښه لپاره استعمالیږي او بل چې د ډېر ښه لپاره زیات استعمالیږي هغه دی
amazing په زړه پورې یا ډېر ښه amazing patient مریض او د patient بله معنا ده صبرناک تحمل کیږي patient medicine دوايي medicine forest ځنګل king بادشاه spirit روح ghost روح ghost هم ورته استعمالیږي بین بندیز لګوله as poor as تر کومه حده as poor as تر کومه حده یعنی تر کومه حده چې زه پوهیږم as poor as تر کومه حده contract تړون یا قرارداد contract defense دفاع sale خرڅول buy اخیستل purchase اخیستل budget بودیجه annual کلنی border سرحد crime جرم punish سزا ورکول سزا ورکول د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching.